د پاکستان خلاف د افغان لوبډلې بریا په پاکستان دننه لویه غوغا جوړه کړې. سلام او مینه او وخت مو په خیر. تاسو ګورئ یاران ټي وي یوټیوب چینل. وروسته له هغې چې افغان کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې ته له 500 ورځو سیالیو د نړیوال جام د مخه په تمریناتي سیالۍ کې ماتې ورکړه، د خواله رسنیو یو شمېر فعالانو په پاکستاني لوبډلې سختې نیوکې وکړې او لوبډله یې تر سختو نیوکو لاندې راوسته. جاوید بدر د پاکستان په ماتې خپله تبصره کې هم په پاکستاني لوبډلې سختې نیوکې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د یادې لوبډلې لوبډل مشر سرفراز احمد هم د خپلې لوبډلې په ناکامۍ خواشیني ښودلې او افغان لوبډلې بریا یې ښه توپچونه او ښه توپوهنه یاده کړې. سرفراز خپلو لوبغاړو ته ډاډ ورکړی دی چې خپل مورال دې نه بایلي او راتلونکي لوبو کې دې ښه کارکردګي او محنت وباسي. یاد دې وي چې پاکستاني لوبډله وړاندې لا دې چې افغان لوبډله ماتې ورکړي له انګلینډ سره یې 4 لوبې وکړې او 4 واړه یې بایلودې. افغان لوبډلې هم ماتې ورکړه او سر په سر 15 سیالیو کې د ماتو ټټر ووهه. همداشان ځینو رسنیو هم ورته شرمناکه ورځ یاده کړې ده.